بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو سلامونه او نیک هیلې نن موږ تاسو راځو په تیر درس کې موږ وویل چې کمپیوټر نارمل څلور کارونه کوي انپوټ ډیټا باید دې ته داخله شي په هغې باندې عملیه اجرا کوي د هغې نتیجه ښکاره کوي او یا زموږ ستاسې ډیټا یا انفارمیشن سټور کوي ثبت کوي اوس کمپیوټر چې دا کارونه کوي دا په خپل سر باندې نه کوي راځو مخکې دې موږ تاسې یو دوه خبرې زده کوو کمپیوټر ته موږ تاسې د سیسټم لفظ هم ذکر کوو تاسو وګورئ موږ تاسو په بیولوژي کې سیسټم ویلی وي که نه سیسټمونه مثلا د تنفسي سیسټم د انسان د بدن یا د هاضمې سیسټم مختلف سیسټمونه موجود دي دغه د کمپیوټر ته هم سیسټم ویل کیږي موږ د انسان په سیسټم کې داسې وي چې مختلف برخې سره یو ځای شوي وي یا په اصطلاح هغه اوس زما ذهن نه نوم ووته دا سره یو ځای شوي وي مکمل یو سیسټم یې جوړ کړی وي غړي سره وبخښئ اوس رایاد شو غړي سره یو ځای شوي وي څه یې جوړ کړی وي سیسټم یې جوړ کړی وي په کمپیوټر کې هم همداسې دی مختلف ډیوایسز یا آلات یو ځای شوي وي او کمپیوټر سیسټم یې رامنځته کړی وي که چېرته دلته څه وګورئ موږ لومړی ویلی دي چې انپوټ چې کله کمپیوټر ته یو څه داخلیږي نو د انپوټ ډیوایسز په واسطه داخلیږي دلته تاسو ته یو څو مثالونه موجود دي مثلا کیبورډ شو ماوس شو یا دغه ډیجیټل بورډ شو دا اوس هم زه لګیا یم په دې بورډ باندې لیکل کوم یا مایک شو یا جویسټک د هغه څیزونه دي چې د دې په واسطه ملګرو کمپیوټر ته معلومات ور داخلیږي یا په بله اصطلاح موږ وایو چې کمپیوټر ته ډیټا ور داخلیږي پروسیسینګ ډیوایس کله چې کمپیوټر ته ډیټا ور داخله شي نو کمپیوټر مجبور دی چې په هغې باندې پروسس وکړي عملیه اجرا کړي نو دلته یو ډیر زیات مهم څیز دی چې دې ته ویل کیږي پروسیسر په دې باندې به انشاءالله راتلونکي درسونو کې موږ ډیر تفصیلي غږیږو دغه پروسیسر چې دی دا څه کوي دا پروسیسر چې دی ملګرو دا کمپیوټر ټول عملیات د دې په واسطه باندې یا اجرا کیږي او یا د دې په واسطه باندې څنګه کیږي کنټرولېږي اوس وخت لپاره همدومره موږ تاسو ته بس دی د پروسیسر په واسطه چې یو پروسیسینګ ډیوایس دی یا عملیه اجرا کوونکی ډیوایس دی د دې په واسطه باندې یا ټولې عملیې ترسره کیږي او یا د دې په واسطه باندې ټولې عملیې کنټرولېږي آوټپوټ موږ ویل چې کمپیوټر باید نتیجه موږ ته ښکاره کړي دا داسې ډیوایسز دي ملګرو چې د دې په واسطه باندې کمپیوټر موږ ته نتیجه ښکاره کوي لکه تاسو وګورئ سکرین یا پرنټر یا سپیکر یا تاسو دلته نور ځینې شیونه وګورئ سکرینونه مثالونه دي دوی څه کوي دوی موږ ته نتیجه ښکاره کوي موږ ته ریزلټ ښکاره کوي ګورئ کمپیوټر ته خو به موږ یو څه ور واچوو کمپیوټر به په هغې باندې عملیه هم اجرا کړي مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو ته ښکاره شي سکرین دا اوس چې تاسو د ویډیو ور باندې ګورئ که د موبایل سکرین وي که د کمپیوټر سکرین وي دا ملګرو یو آوټپوټ ډیوایس دی موږ ته نتیجه ښکاره کوي موږ ته ریزلټ ښکاره کوي او بل موږ تاسې سټوریج ډیوایس ویلی سټوریج ډیوایس داسې آلات دی چې په هغې کې موږ تاسې یو څه ثبت کوو لکه مثلا ستاسو په کمپیوټر کې فلشونه خو مو لیدلي دي فلش سټوریج ډیوایس دی میموري سټوریج ډیوایس دی یا زموږ ستاسې په کمپیوټر کې هارډ ډیسک دا وګورئ یو ایکسټرنل هارډ ډیسک دی بیرونی هارډ ډیسک دی دا سټوریج ډیوایس دی زموږ ستاسې په دې کې څه کوو حافظه ده په اصطلاح هر څه په دې کې موږ تاسې څنګه کوو ثبت کوو بعضې ډیوایسز دي ملګرو چې هغه هم انپوټ کیدلی شي هم آوټپوټ کیدلی شي د مثال په ډول فلش موږ تاسو ټول پیژنو فلش ډرایو دا چې دی هم انپوټ کیدلی شي او هم آوټپوټ کیدلی شي څه معنا که دا زموږ ستاسې یو کمپیوټر شي او دا زموږ ستاسې فلش شي دا فلش مو کمپیوټر ته ور واچوو که چیرته ملګرو په دې فلش کې یوه ویډیو موجوده ده که دغه ویډیو موږ کمپیوټر ته کاپي کړه د دې فلش څخه نو موږ په دې حالت کې وایو چې دا فلش انپوټ ډیوایس دی ځکه موږ د فلش نه استفاده وکړله او کمپیوټر ته مو یو څه کاپي کړل خو که چیرته زموږ په کمپیوټر کې یوه ویډیو وي او دغه ویډیو موږ د کمپیوټر څخه کاپي کو فلش ته نو موږ تاسې وایو چې په دې حالت کې فلش آوټپوټ ډیوایس دی ځکه موږ د کمپیوټر څخه یو څه ور ووتل او هغه په فلش کې څنګه شول ثبت شول نو دا ځینې خبرې باید موږ تاسې آهسته آهسته هېڅکله به نه ورخطا کیږئ دا موږ تاسې آهسته آهسته زده کوو دا زموږ ستاسې ډېر زیات مهم دي
نو ګورئ انپوټ ډیوایس هغه ډیوایس دی چې کمپیوټر ته موږ د هغې په واسطه یو څه ورداخلو د کمپیوټر ته خو به موږ تاسې یو څه ورداخلوم که نه سیسټم ته خو به موږ تاسې یو څه ورداخلو د انپوټ ډیوایس په واسطه یې کوو مثلا کیبورډ ماوس کمپیوټر باید په هغې عملیه اجرا کړي پروسیسر د دې بهترین مثال دی پروسیسر زموږ بیرون نه وینو دا د کمپیوټر په داخل کې دی چې کله موږ تاسې کمپیوټر خلاص کړو دلته موجود دی آوټپوټ ډیوایس داسې ډیوایس دی ملګرو چې هغه د کمپیوټر نتیجه موږ ته ښکاره کوي لکه سکرین یا پرنټر یا سپیکر وګوره سپیکر موږ ته د کمپیوټر اواز را باسي سټوریج ډیوایس هغه ډیوایس دی چې د هغې کې موږ تاسې هر څه څنګه کوو ثبت کوو اوس راځم دلته یو وړوکی ډیاګرام مې تاسو ته رسم کړی دی چې موږ تاسې نور هم په دې باندې څنګه شو پوه شو انپوټ موږ باید کمپیوټر ته یو څه ور واچوو یو وظیفه خو باید ورکو کنه یو څه خو باید موږ تاسې کمپیوټر ته ور وسپارو تر څو په دې باندې څه وکړي عملیه اجرا کړي نو لکه مثلا د ماوس په واسطه موږ تاسې کمپیوټر ته یو څه ورداخلو یا د کیبورډ په واسطه موږ تاسې باید کمپیوټر ته یو څه ورداخل کړو چې کله دا ورداخل شي مثلا موږ تاسې لیکل وکړل یا ضرب عددونه دي دا چې کله کمپیوټر ته څنګه کیږي ورداخلیږي کمپیوټر په دې پروسس کوي عملیه ور باندې اجرا کوي د پروسیسر کمپیوټر په داخل کې یو سیز دی هغې ته څه ویل کېږي پروسیسر ویل کېږي اوس وخت لپاره صرف دومره زده کوي چې پروسیسر څه کوي ټولې عملیې په کمپیوټر کې اجرا کوي او یا یې کنټرولوي دا چې کله پروسس عملیه اجرا کړي بیا نتیجه څنګه کوي بیرون کمپیوټر نه باید نتیجه راووځي که نه لکه سکرین یا مانیټور چې موږ تاسې ورته وایو دا سکرین یا مثلا پرنټر دا څه کوي موږ ته نتیجه ښکاره کوي کله کله موږ تاسې په دې منځ کې کله غواړو چې یو څه ثبت کړو لکه مثلا یوه ویډیو تاسو جوړوئ کمپیوټر کې مو ور واچوله دې باندې مو کار وکړ ټوله ورځ ورباندې دا په کمپیوټر کې ثبت کوئ نو موږ تاسې مجبور یو دا سټور کړو دا څنګه کو ثبت کو په خپل هارډ ډیسک کې ثبت کو ځان سره ساتو که نه یا مثلا موږ تاسې په خپل فلش کې دا ثبت کو یا په میموري کې دا ثبت کو نو دغه څلور کاري واحدات دي د کمپیوټر موږ باید کمپیوټر ته یو څه ورکو کمپیوټر په هغې باندې عملیه اجرا کړي او د هغې نتیجه موږ ته ښکاره کړي او یا که موږ تاسې دا ثبت کوو نو هغې دپاره سټوریج ډیوایس څنګه دی ضرورت دی زه امید لرم ملګرو چې تاسو په دې درس باندې پوه شوي یاستئ د راتلونکي درس پورې خدای پامان